السلام علیکم دوستانو، دا کوم تصویرونه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا دوه ښکلي ماشومان، خو دا بیا ډېر ښکلی ماشوم دی. الله پاک دې وبخي، دا ظالم هلک را پاڅېدلی دی او دا ماشوم په ډېر بې دردۍ سره یې وژلی دی. د دوی دواړو عمرونه چې دي، د دوی عمرونه د دې هلک 15 کاله عمر دی، د ده 14 کاله عمر دی. دوی دواړو په یو کلاس کې سبق ویلو او داسې ویل کېږي چې دوی دواړه په یو جینۍ باندې مین وو، یعنې کو ایجوکیشن کوم چې هلکان او جینکۍ یو ځای سبق وایي، نو دغه دوی هم په داسې یو سکول کې چې یو ځای سبق یې ویلو، جینۍ ورسره هم وه پکې، نو ویل کېږي چې دوی په دغه جینۍ باندې دواړه عاشقان وو او د دوی دواړو په دې باندې لانجه راغلې وه. نو په دې وجه باندې بیا دا هلک چې دی دا راپاڅېدلی دی او دا یې د کوره راویستلی، یعنې دوی په یو محله کې اوسېدل، د کوره چې کله راویستلی دی نو په سر باندې په تمانچه باندې ویشتلی دی. او بیا د حیرانتیا خبره دا ده چې کیدای شي چې د دې هلک نه په کور کې مور پلار هم خبر و، ځکه د هغې نه پس بیا د ده مور پلار او ټوله کورنۍ تښتېدلې ده او خپل کور چې کوم دی دا یې پرېښی دی. څومره د افسوس خبره ده، مور پلار یې هم څومره جاهلان وو چې دې ماشوم ته یې تمانچه ورکوله، ده سره تمانچه د کوم ځای نه وله. بل اړخ ته ځینې کسان دا وایي چې دوی په دغه باندې نه دي وران شوي، بلکې د دوی د پبجي د ګیم څه مسله وه، په هغې کې دوی وران شوي وو. د هغې نه پس چې بیا دا هلک، دا تور غوندې هلک راپاڅېدلی، دا ښکلی ماشوم یې په ډېر بدۍ سره ویشتلی دی، وژلی او د دې د مور د زړه دوی ورانه کړله. اوس یې دغه کورنۍ تښتېدلې ده، خو په تښتېدو باندې به یې څه وکړي، پولیسو زر تر زره دا ګرفتار کړی دی، نیولی دی او اوس مهال د ده ټرایل یا انویسټیګیشن شروع دي. خو قتلونو داسې خلک نن سبا ډېر زیات شوي دي، په معاش کې خپلو بچو له تمانچې ورکوي، د هغوی نه پوښتنه نه کوي چې ته په دې بل باندې یا په دې تمانچه باندې څه کوې، نو بیا هغسې زیاتې وکړي. دا ټولې ماشومان چې دي. السلام علیکم دوستانو، دا کوم تصویرونه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا دوه ښکلي ماشومان، خو دا بیا ډېر ښکلی ماشوم دی. الله پاک دې وبخي.